او ستا په لاسونو خپو کې هم طاقت ما پیدا کړی دی، نو تا نه به متقي نه جوړېږي، اله به جوړېږي چې مما رزقناهم ينفقون، چې ما کوم رزق ورکړی دی په هغې کې دی د خدای په لار کې خرچه کوي. مونږ خو وایو متقیه، خدای اجعلنا من المتقین، خدای مونږ پرهیزګار کړي، الله مونږ متقیان کړي. متقي به اله جوړېږي چې په خپل بدن کې هم د الله سو کې بدني عبادتو کې، او په خپل مال کې هم د الله سو کې او مالی عبادتو کې، او دا به سوچ کې چې مال را کړي الله دی بس. دویم به یو سوچ بل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته چاله صدقه خیرات ورکې، نو چې ستا د لاس نه دی مسلمان ته اوځي، نو لاول د الله لاس ته رسیږي، وروستو د لځي. اوهو اوس به خوندو کې انشاءالله دا پلس روپۍ ورکې، 100 روپۍ ورکې، 100 روپۍ ورکې، غریب لا، کونډې لا، مسکین لا، دا ړومبې د الله لاس ته دی، خو موږ ته ښکاري نه. او دویم نمبر د بنده لاس ته دی، نو چې صدقه کې نیت به دا کوي چې د الله له لاړ څومره خوند کوي چې د الله مال تعالی الله درکو ته الله له ورکې، څومره خوند کوي. تا ته خو ظاهر کې دا ښکاري چې د کونډې له مې ورکه، ظاهر کې دا ښکاري چې د یتیم مسکین له مې ورکه، خو دا ړومبې رسول الله مبارک فرمایي د الله لاس ته دی. نو سوچ دا وکړه چې دا صدقه خو د الله لاس له لاړه، دا خو د خدای لاس له لاړه صدقه، نو خدای له چې ورکوم اوهو الله به څونه خوشحالېږي، لکه استاد له چې ورکې، مور پلار له چې ورکې، رور ته چې ورکې، ښځې له ورکې، خوشحاله شي. اوهو دا خو د الله له ورکوم، الله به پې څونه خوشحالېږي. ړومبې الله له رسي، وروستو بنده له رسي. دې وجې نه په صدقه الله ډېر زیات خوشحالېږي. او دا سیم نه را چې دا صدقه دې ورکړه، پیسې دې لاړې ختمې شوې، بدل به خدای درکوي. من یقرض الله قرضا حسنا، الله په قرآن شریف کې فرمایي چې دا صدقه دې ورکړه، دا دې ماله قرضه راکړه. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي انا اغیر منکم، تاسو نه زه غیرتیم، والله اغیر مني، الله زمانه غیرتی دی، نو غیرتی له چا بدل نه پرېږدي. دا خدای له تا قرض ورکړه، خدای ستا قرض ته محتاج نه دی او نه ستا مال ته محتاج دی، لیکن تا ورکړه. او یو اوږد حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي د قیامت پر ورځ به یو بنده ودري، ورته وایي بنده زه مریض یم، تا زما تپوس نه دی کړی. یا الله ته مریض وي، پتا خو بیماری نه راځي، تا باندې خو تکلیف نه راغلی دی او نه به راشي، پتا خو نه بیماری راغلی ده او نه به راشي، ته څنګه وایې چې زه مریض یم؟ ای بنده ما د نه اوبو غوښتې تا نه دي راکړې، ای بنده ما د نه ډوډۍ غوښته تا ماله نه ده راکړې. یا الله دا ته څه وایې؟ یا الله پتا خو بیماری نه ده راغلی او نه راځي، ته خو تږې کېږې نه او ته خو اوږې کېږې نه، الله ما نه دې کله اوبه غوښتې دي، الله ته کله ناجوړه شوې وې، الله کله دې ما نه ډوډۍ غوښتې ده، تا خو اوبو ته او ډوډۍ ته اوبو ته بیماری تا باید نه راځي او نه د هغې ته حاجت شته. الله فرمایي زما یو بنده بیمار وتی تپوس نه دی کړی، که تا د هغه بنده تپوس کړی وی لوجدتني عنده، زه به دلته مونتې ومه که نه. د هغه تپوس داسې وه په الله مرض نه راځي لکه زما تپوس. څه مطلب؟ چې د هغه په تپوس هغه دومره نه خوشحالېږي لکه زه چې خوشحالېږم. نو چې زه خوشحاله شوم نو ما به ډېر څه درکړي وي. زما یو بنده د نه اوبو غوښتې، تا وله اوبه ورنه کړې، که د اوبه تا هغه له ورکړې وي داسې وه لکه چې ما له دې اوبه راکړې. نو چې بنده تږي او ته اوبه ورکړې څونه خوشحالېږي، نو هغه د نه اوبو غوښتې ته اوبه ورنه کړلې، که دا دې ورکړې وې دا دې ما له راکولې، او هغه پلانکي د نه ډوډۍ غوښته نو تا روټۍ ورنه کړه، دا خو ما غوښتې وه که نه، جبه د هغه وه، خوله د هغه وه، مړېده پې هغه محتاج، هغه خو غوښتې ما وه، چې هغه له دې ډوډۍ ورکړې وه دا ما ته را رسېده، داسې وه لکه چې ما له دې راکړې. نو سړي له چې ډوډۍ اوبه ورکوې خوشحالېږي که نه؟ سړي چې تپوس پوښتنه کوي خوشحالېږي که نه؟ نو د بنده تپوس د الله تپوس ته الله پې خوشحالېږي، الله مرضېږي نه. بنده له اوبه ډوډۍ ورکول، الله له اوبه ډوډۍ ورکول دي. نو الله له چې اوبه ډوډۍ ورکړي، الله محتاج نه دی اوبو ډوډۍ ته، نه تږې کېږي نه اوږې کېږي، نو الله پې خوشحالېږي.
نیت بدا کې چې دا اوبه زه دله ورکوم دا د الله له ورکوم الله تږي کېږي نه نو دله ورکوم داسې شو لکه چې الله ته ورسېد الله نه پټه نه ده دله زه وړی ورکوم نو دا ما الله له ورکړې داسې شو چې رب له مې ورکړې په خپله رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم الله پې خوشحاله بدل به خدای ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث د حضور پاک مبارک حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے پا بنی اسرائیلو کی یو سڑے یو دشت و بیابان کے ولاړو دے کی اوریز رالا اوریز اگڑا زید اگڑازار پا کی راغے او یو غیبی آوازو شو دی اوریز تا چے اسق حدیقت فلان اے اوریز د فلان کی زوی بل روایت کی د پلان نوم مرسره دے د فلان کی زوی باغچه و بکا یہ حیران شو کہ خدایا دا سا مطلب شو اوریز اگڑا بید او دا غینا آواز راغے کہ د فلان کی زوی باغچه و بکا دا خودم تماشا خودا گورما دیکھ باران شو باران پغارو شو زوالالم دلته لختی په غاړه ولاړم باران په غاړه شو چې په غار باران شو او بټولې راغونډې شي په دې لختی کې را روانې دا لک وې زه ورپسې وم چې دا به د چا باغچې ته ځي او د اوریاس کې دا غیبي اواز خو د فرشتې د بل چا خو نه دی چې د چا نوم غشتې دی اوبه روانې دي زه ورپسې اوبه په لختی کې روانې دي او زه ورپسې دا اوریاس د باران اوبه یو باغ ته ورننوتې او باغ کې یو سړی ولاړ دی بیلچي ورسره ده هغه د اوبه کله یو باړۍ ته سمئ کله بلې باړۍ ته سمئ باغچې اوبه شوه ما د هغه سړي نه تپوس وکړو چې نوم دې څه دی او د پلار نوم دې څه دی وایي همغه نوم یې راته واغه چې ما د اوریاده کې د هغه فرشتې نه اورېدلی و هلکه زما د نوم تپوس دې ولې وکړو وی دا اوبه چې د کمې اوریاز نه راتوی شوې اوریاز اوبه ده او د اوبه رالی نو د دې اوریاز او مې اواز واورېده چې د پلانکي باغچه اوبه که ستا نوم یې راته واخېسته وایه څه نیک کار کوې چې الله پاک خصوصي ستا دپاره اوریاز راوسته او په غریبانو کو بې دله دلته راوستی او تا باغچه اوبه کړه څه کوې وی هغه وایي چې نور څه نیک عمل مې نشته خو چې زما د دې باغ نه څونه امدن وشي نو په تینې تقسیم کړم یو ایسا پا خپل خزا او بچو باندې خورم یو ایسا واپس پا دی باغ لگو دا دی خدمت پہ کم یو ایسا دا اللہ پا نوم صدقہ کم سوچو سکا تخوی دا باغ میں ما اکللا او دا ما زرغون اکلا نا اوبو والا چا پیدا کری دی اللہ والا پیدا کری مون دیر خلق گلے کو گلے میں باغ ہوا پسل میں گلے ہوا اوبو چشوی ملخان ہوا تیلیا ہوا دا دارو قسم دے کہ تاسو دا خدای پنوم پا دے کے خیرات کو نو چی دا سمر پیسے پا دارو لگے دا برتا بچت وی یو بوتل دا دارو پسونا دے پمپ والا راولے سڑے والا راولے اپی دل سپرے کئی ولے دا خدای پنوم نور کے انوالتا دنو باسی خدا نزی پاتی کی گی خونا دا خدای پنوم نور کے انوالتا پا کی گلے وشی التا پی زول راشی التا پی توفان راشی التا پی مصیبت راشی نو بل طرف درنا لارشی تالا چه خدای که مروزی در کردی دا آغا دل درکی و ناقص دل درکلا نو که دا خدای پنوم دی ورکولی نو تالا بے خشی ورک درکاو او دا غبندنا پا دارو درملو نتلی با خدای لد دون پا صدق رب العالمین خوشحالیگی که دیو سری دا پا رب ذات اور ید راولی و دا غین والا باران کیو بورتا ورسی صدقہ دیر خشی دی زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضور پاک ذرا نوین وی وکسان با دا قیامت پر دا اللہ دا عرش دا سوری لاد دے بے اگر وز چه نور با پختانوی نیزواری او رسول اللہ مبارک فرمائی وی نور با انسان تا دمر رنزدیشی چی یو میل برانزدیشی یو میل نو دا حدیث راوی چی کم استاز دی دا حدیث منگ تیرا رسی اوی پتہ نلگی ای المیلین عانا چی پیغمبر
کم یو میل مراد کړی دی میل دو دی یو د سړکونو دا میل دی یو میل په عربی کې سلی ته وایي چې سترګو کې پیرانجا چي چې څونه به رانږدې کېږي یو میل د سړک والا رانږدې دی او که سترګو کې سلی اچی دې ته میل وایي دومره رانږدې شوی دی نو فتظهر جلودهم دا سرمنې به اوخوټ کېږي سرې بشي تکې تورې بشي چې نور دومره رانږدې وي قسم دې په اوړي کې نور لږ دی خو مونږ ته نږدې وي په ژمي کې لري مونږ ګرمۍ نه نشو ټینګېدی نو په دغه ورځ بیا خو مرګ نشته او بیماري نشته او سوځېدل او تو او ګرمي شته نو دا خلک به په خولو کې ډوب پراتی حضور پاک فرمایي څوک د ګیټو پورې الی الکعبین څوک الی سرته تر نامه پورې څوک الی صدق سینې پورې څوک تر مرۍ پورې او څوک به د خولې او د غوږونو پورې په خولو کې ډوبي او د دنیا اوبه سطح هواره ساتي هلته کې د هر انسان خوله به ده پورې ولاړی او چې په هغه خوله نور لږې خوټ کېږي نو څه حال به د انسان یو ګنټه نه ده دا دوه ګنټې نه دي یو ورځ نه ده 50,000 کاله ورځ ده 50,000 سال زموږ آخرت یې دی قسم په خدای د دې 10-12 کالو ژوند دپاره د دې 20 کالو ژوند دپاره موږ په ځان سار او ماښام یو کړی د شپې منډې وه او د ورځې منډې وه اوور ټایم هم لګو پیدا کا پیدا کا پیدا کا پیدا کا ګټه 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 څومره پیسې شو چې 10 لکه 20 لکه 30 لکه بینک ډک دی کارخانه مې هم جوړه کړه پټي مې هم جوړ کړل 10 چې بل ورځ اعلان وشو پلان کې د پلان کې دوی مړ شو تش لاس خیرت ته راوړ مال بینک کې پاتې شو سپې بینک کې پاتې شو مال ښځې سره پاتې شو په صندوق کې کارخانه پاتې شو خلک به دې فایدې اخلي جیدات پاتې شو سبا بل څوک پکې پټې کوي ای د خدای بنده د 10 کالو ژوند خشته کې او د اربونو کربونو ژوند ته نه ګورې اربونه کربونه کاله قمقلتوب دی هوښیارتوب نه دی دا قمقلتوب دی یو ځای کې ستا یو میاشت دمه ده او هلته هغه هوټل کې ځان له بنګلې جوړی ته قمقلې هغه ځای کې ځان له بنګله جوړه کړه چې ډېر عمر پکې نو ډېر عمر دی په آخرت کې دی هغلته به څه کې 50,000 سال ورځ دا په دې ګرمۍ کې به تېرېږي دا هم نشته چې مړ به شم د غمه به خلاص شم دا هم نشته چې بېهوشه به شم نه به پوهېږم دا هم نشته چې غر ته به لاړ شم او چې ته سوړه کې به ننوځم د دې نه به ځان بچ کم دا هم نشته چې سوري ته به ودرېږم نه یو شان په نور کې دا به ولاړې اوس که ځان بچ کې نو یو 100 کسان بچ دي 7 کسان رسول الله مبارک فرمایي دا به په دغه ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي 7 کسان په هغه 7 کسو کې یو دا دی رجل تصدق بيمينه تصدق بصدقة صدقه ورکي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه دا سے صدقه ورکي چې په دې خلاص ورکي او دا ګس لاسم ته خبر نه پټه صدقه مونږ پټه صدقه نشته مونږ یې سړی مړ شي نو مقبره ته ولا پیټه صابون وړو هغه نه دا کړی دا تاوکړه هغه نه دا کړی دا تاوکړه ٹھیک دا ثواب مړی ته د صدقې رسیږي خدا خو د ریا صدقه ده که ته ورته ووایې چې دا سړی غریب دی لکه مه کوه داس خاتونه مقبرې ته موړه سړی غریب دی که ته ورته ده ووایې چې د خو یتیمانان بچي پاتې دي د خدای ظالمه د یتیم مال خوړل خو ډېر لوی جرم او ګناه ده الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا چې د یتیم مال دی خوړه خېټه کې دی اور واچو بل شوي اور ته به د قیامت ورځ رسېږي نو ابر ته څه وایي خلک به څه وایي وایي که نه وایي مه کوه د خیرات سړی غریب دی جي خلک به څه وایي یا د خدای بنده پردې قرض پې پورې دی ولا خلاص کا مړه ته پرېږده مونږ ته چلونه مه ښایه که دا سخات ورنکم دا صابون ورنکم دا جانمازونه ورنکم او دا خیرات ورنکم او راته تختې لوا ورنکم او دا درېم ورنکم او سلیختي ورنکم خلک به وایي زمونږ یو خوړه په خپله نه کوي هلکه رښتیا ووایه دا ده که نه ده نو دا ثواب شو ثواب نشو لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والأذى یو به پچه احسان نه کوي چې صدقه چاله ورکړي یو به چاته تکلیف نه رسوي صدقه مې درکړه اوس پې کارونه کوي او یو به ریا نه کوي حتی لا تنفقوا
حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. پیغمبر مبارک دومره سخته مبالغه کوي، دومره سخته خبره چې په دې ښي لاس ورکوي چې دا ګس لاس هم خبر نشي خلک خبره. وادونو کې مونږ خیرات کوو جی، صدقه کوو، خیرات کوو. هلکه دا خیرات مه کوه مړه په دې لور له سامانو که دې زوی له که جمعه او خلک به څه وایي. دا چې دا ټکې دی وایي چې خلک به څه وایي، غرقه دې کړه صدقه. او جی وایي به چې زمونږ یې وخوړه په مونږ یې نه خوري، لړه برباده شو. مفتو کې دې 1,00,000 روپۍ په درېیمه پلار پسې ولګولې، مفتو کې لاړې ډک ته پرېوتې، دنیاداری دې سره پوکړله. مفتو کې دې 1,00,000 په جمعه کې په پلار پسې ولګولې، مفتو کې دې څلوېښتۍ ملوېښتۍ وکړلې، 1 روپۍ ثواب ونه رسېد. که نیت دې دی چې خلک به څه وایي، که نیت دې دی چې پرون مې د خلکو خوړلې دا زه به م خورم، او که نه کوم دا خلک به را پورې خاندي او خلک وایي په پلار پسې خوړو 5 روپۍ خیرات نو خلک وایي خلک وایي خلک وایي، هر څه لاړل او تبه برباد شو. او حضور پاک فرمائی ریا خطرناک گناہ دا. وی دا پا خپل امت چه دیر یریگم در رکوٹ شرک نہ یریگم. غٹ شرک بنا کئی، بت با سجدہ نہ کئی، رکوٹ شرک با کئی. قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ. دا اللہ رسول رکوٹ شرک سشے دے الریاء والسمعتو، دا خودن دا پارا و دا اورون دا پارا چکم کار کے شہرت او نمود دا پارا. مونږ زیات تر صدقه دې دپاره کوو چې نمود راشي، شهرت راشي او خلک وایي پلان کې ډېر لوی سخي سړی دی، ډېره لویه صدقه یې ورکړه او ډېر لوی خیرات یې وکړو، چې دا دې نیت تر څه تباه کړل. خالص د الله دپاره صدقه کوه، نیت دا کوه چې زه به خوشحاله شم. نو چې د الله دپاره دې صدقه ورکړه او په ښي لاس او ګس ته خبر نه کوه، هغه سخته 50,000 سار والا اوږده روز ته به د الله د عرش د سوري ولاندې یخ بادونه در باندې لګېږي. دونه بهترین شی دی صدقه، او په دې عمل صحابو کړی دی. زمانه آیت د قرآن شریف نازل شو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. کامل اعلا قیمتی نیکی بدتا الا ملاویگی، الا بحاصلے چی کم شے دے خوخی دا اللہ پلازار کے خرچ کے، چی کم دے خوخی نا مون خو چی سوزے دے ڈوڑای ویسو کے نخوری. الکہ دا بدا خدای پناما طالب لچنی لورکا، چی کم بیکار جامی دنا اوہ تی پاتے شوی تکتا دام ورکولی شی خدا اللہ پنو. حضور پاک فرمائی چی نوی جامع دے واچو لا غزال چالا خیراتی ورکا. بعض خلق محتاجی زړی ته محتاجی، خو په دې نیت نه چېره زما ورته ضرورت نشته نو زه بس هسې دریاب ته غورځوم نه فقیر له به یې ورکمه. نه، زما ورته شته ضرورت، خو ما له خدای نه وې راکړه نو پرېږده دا زړه به یو بل مسکین او مسافر له ورکم. هغې پورې چې هغه جوړه په هغه سړي باندې پرتی، رسول الله مبارک وایي چې یو ټوکړه هم په هغه پرتی، ورته یې نورې واچولې او ستا هغه یو ټوکړه هم په هغه پرتی، هغې پورې د ثواب کېږي او اجر دی. صدقه ډېر ښه شی دی، ډېر ښه شی دی صدقه. خو چې کم شی دی خوښي، چې کم دی نه خوښه به نه ورکوې. نو چې دا آیت نازل شو نو ابو طلحه رضی الله عنه فورا راغی. صحابو کې خو کمالات دي. فورا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، وی الله فرمایي چې هغې پورې ته کامله نیکي نشي ګټلی چې کم شی دی خوښې او بل یې ورکې. نو زما باغ دی بیرحا، ډیر اعلی باغ دی. زعها یا رسول الله حیث شئتا، یا حیث اراک الله، چې کم ځای درته خدای خولی دی بس دا د خدای په نوم وقف. او داسې باغ و داسې باغ چې جماعت ته بالکل مخامخ باغ و. نن سبا چې په جماعت په گیټ په 2223 نمبر گیټ ور دننه شي، دا لومبی برجای چې دی دقه ځای کې دا باغ او اعلا و به بخاري شریف کې راځي رسول الله مبارک به دې باغ ته راته و د هغې نه به اعلا و بس کړی. نو چې وی وقف مې که د الله په نوم، نو رسول الله مبارک پې دومره خوشحاله شو چې بخ 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 بخ، لکه مونږ پښتو کې وایي واه 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 واه، ذالک رابح او رایحون. اوهو دا خو ډېر زبردست مال دی، ډېر د فایدې مال دی، تاله به ډېره غټه فایده درکړي. وی قد سمعت ما قلته، ابو طلحه چې تاسو وایي ما واورېدل، وی اجعلها فی فقراء اقاربک، داسې وکړه چې ستا رشته داران غریبانان دي په هغې یې تقسیم کړه. دی ورته ونه وی چې نه نه داسې کې بچي خواره نور مالونه یې وو،
دی ورته ونه وي چې نیم خیرات کا نه وی خپل چې کم رشتہ داران دي غریبانان په هغې کې تقسیم کا نو چې د هغه کم رشتہ داران غریبانانو په هغې کې تقسیم کا فوراً صحابه داسې وو میلمانه رالل نو حضور پاک مبارک وفرمایل ځان سره میلمانه بوځئ صحابو ته یې وی نو ابو طلحه ځان سره یو میلمه بوتل نو چې څنګه یې بوته ښځې ته یې وی د خوراک شته د پیغمبر مبارک میلمه مې راوستی دی ماشاءالله لکه استاد استاز میلمه یو ته ورته وی دا مال راکړه دی بوځم ډوډۍ پې زه خورم یا ستا د پلار یا د نیکه میلمه او ته وی دا ما ته پرېږده زه به بوځم زه به پې ډوډۍ خورم پلار نیکه به یې څونه خوشحالېږي د پیغمبر میلمه دی هله شا به څه شته ښځې ورته وی سړیه څه خو نشته لږه غوندې ډوډۍ در ماشومانو ده نور دې شته ماشومان وږي دي وی داسې وکړه چې دا ماشومان نه وي میسي بیا نه کې دا ماشومان دې ودکه ده ودکه ویې غولاوه او دا ډوډۍ به کېدې نو ډوډۍ خو لږه ده د یو کس در دنه نو که موږ نه خورو نو میلمه به وي تاسو ولې نه خورئ که موږ ورسره خورو نو میلمه به وږي پاتې شي او میلمه څوک دی د حضور پاک میلمه دی نو ته به دا چلو کې چې زه به تا ته ویم دا ډیوه رڼا کمه کړي دا ټیک کا نو ته به ورپاسې نو ډیوه به جوړی نو زر به یې مړه کې زه به یم یا ښځې ډیوه دې مړه کړه ته وی او خدا نه بلیږي نه بلیږي نه بلیږي چل ول به ورسره وکړو نو ما تا به ورسره هسې ګوتې ښکته کوو او میلمه به موړ کړو ځکه تیاره به وي هغه زمانه کې د مخ او د لیچو دا پرده نه وه خلک به یو بل کره تلل دقسې چې میلمه څنګه بوته کېنو او ډوډۍ کېښودله یا ښځې دا ډیوه لږه برابر کا چې ورله غلې غوندې پوکې ورکړه مړې کړه باتۍ وله ښکته کړه ښځې ډیوه بله که نه بلیږي هله شا به بله که څه توریې یې وکړلې او ښځه راځه یاره داسې په تیاره کې به وخورو میلمه خوره دی به هسې ګوتې وړلې او میلمه خوړه 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 او میلمه پې پېښ و چې دې دواړو غریبانانو هېڅ ونه خوړل او حدیث کې راځي چې ناره خېټه ښځه خاوند وده شو ناره خېټه ښځه خاوند وده شو او میلمه موړ کړه میلمه راغی رسول الله مبارک ته الوی الله رسوله موږ سره خو ابو طلحه دا چل وکړ ام سلیم ښځه وه الله قرآن کې آیت نازل کو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه صفت ولو کو چې پخپل اوږي دي خو پخپل نخري بل مړی زم چې زه دې موړ چې دا بل دینار وي زم چې زما بچو ته دې هر قسمه میوې پرتې وي قورمې دې پرتې وي او د ګاونډي بچې دې ناري پروا نشته دا ایمان نه دی دا کمزوري ایمان دی دا کمزوري مسلمانی ده کم چې الله له ورکې سي تاسو نه تپوس کوم صدقه لومبې الله لذي نو چې الله له ورکې نو ښه شی به ورکې که خراب به ورکې وایه ها جما په خیال خوله مو نه لقېږي ښه شی به الله لذي مخکې د الله لاسته دي نو چې الله لذي الله لاسته دي نو سوې ډوډۍ که اعلی خشته ډوډۍ اعلی ډوډۍ الله به خوشحاله شي دې کې ثواب ډېر زیات دی قسم په خدای په دنیا کې فایده او قسم په خدای حدیث کې درته وایم چې په آخرت کې فایده